بیا راشه علماء له د علماء په باره کې هم خلک زموږ په ملکونو کې به درې قسمه یو قسم هغه دي د نیکانو خلکو مبارک او دغه مبارک شیخ دا خبره کړې ده چې اهل کتابو او مشرکانو به د نیکانو خلکو مبارک غلو کوله. درې قسم خلک دي زموږ په ملکونو کې. اولنی قسم خلک هغه دي چې هغه وي د نیکان او بزرگان او اولیاء الله دای لمنډه د پیغمبر درجه نه چې د پیغمبر نه موچت کړي او دا غوی خبره کته چرته وي چې د دوی دا خبره غلطه ده نظام ک د وجلو وسرسي نتا وجنیم ګره او شرطین تلار شي چرته د قبوريانو د مشرکانو د صوفیانو د بریلیانو مجلس ته او الته دی یو کس مبارک وای چې دوی ډیر تعظیم کوي و د دنه دا مسله خطا شوی د تاسو سره سکه خدای الله مبارک خبرو کو سره ته نه وای د پیغمبر مبارک خبرو کو استتم نه وای خو ته د سړي مبارک سوي به ګوري ته سوي د کوم مثال کې ته مجلس کې نه شي او د دې سلور امامانو خبري کی سلور امامان او ټول حق دي او ټول علما دي. زه تاسو صرف دا وایم چې د دې علماو په مبارک خلک په درې قسمه دي. زموږ خبره ته وکي تعصب د ځل نه وباسي. ته په دې مجلس کې کینه و امام شافعي په دې مسله کې خطا شوی دی، امام بن حنبل په سنه پویدو، امام مالک په سنه پویدا تاسو استتم نه وي ته زموږ خپل مرګره خو به دې شو چې امام ابو حنیفه رحمه الله سره د احترام دا مسله د کمزوري ده ځکه چې د نور درې امامان ویلي چې په دې مسله باندې دلیل شته او صحیح دا مسله باندې دلیل شته ایسوک وسنه وي کنه توجنی خدای نور درې مبارکي اس خبره او به وي صدورونه امامان په حق دي مونږ وي دا غلو ده چې دا نور علماو د لپاره خدای مني او د دې د لپاره خدای نه مني دي ته غلو وي کنه یا ځینې کسان دي دا خبره ډیره کومه. زه اول په درس کې دي سوي مې پرونو ما سره په درس کې دا واقع راځي چې ما په درس کې دي سوي ما یو صحابي وخت دا حدیث نو رسیدل نو ټول وی نو رسیدل ټول زما په خبر ما سره اتفاق وکړو چې دې صحابي ته دا مسله نو رسیدل حکومت دا وی چې دا حدیث دی پلاني مولوی صاحب ته سابق صاحب ته نه رسیدل نو ټول برا پاس او ما سره به جګړه کوي چې دا وهابي راغله دي او دا دي خالق د رسول صلی الله علیه وسلم مرګرو ته خدای شتي داغه د لپاره خدای شتي خو زمونږ د مولیانو د لپاره خدای نشتی. دي ته وی غلو د حد نه وړي ده. مونږ دا وایو چې د علماو په قدر او احترام کې مونږ دا وایو چې د علماو قدر او احترام کې خو دې خبره لبزه د دویمه فرقې نه بعد راځم. نه اولنۍ فرقه ده چې علما او نیکان خلک د پیغمبر نه مړولي او یو بریلی قصه کوله تقریر کې نه د لوی ځوان قصه کوله د شیخ عبدالقادر جیلانی وی هغه چې کله پیدا شنو روزه وا عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې کله پیدا شنو روزه نو د مور ولته ورکو نو هغه ته مخ واړاو کوم ورځ چې پیدا شو ا د روزي ټیم وی د مور چې ولته ورکو هغه ته مخ واړاو وی بیا ولته ورکو هغه ته مخ واړاو پې نه خورو خو چې بانګي وی او د مور ولته ورکو به ته وخورو روجي نه وي د کول نه غروجي نو خلک لاندې سبحان الله ده وی بیا په عراق کې د سلو شو چې دغه پته ونه لګیدا د اختر د سپومې پته ونه لګیدا چې آیا شتي کې نشته خلک شکین شي وی د علما په مجلس کې د سره جمع شي په جمعات کې ناسو وی چې اختر به یې دی بلو چې نه به یې کې دي سپومې کې دي شنی وی دی وی سره تاسو ستړي کوي غلي کې نه چې کله د سحر بانګي وي نمنګ بدلوي ځوان کور ته لاړ شو او دا غمور ته وای چې ته ورکا کده ته و خوړو نو اختر دی او کده ته ور خوړو نو بیا روزه ده وی چې کله هغه کور ته لاړو او هغه مور ته خبرو کړه مور وی چې سید لوی ځوان راوستو چې ته واچو او چې څنګه ولته ورکو لوی ځوان چې به تی شروع کړو خلکو اختر مبارک لکه دغه کم چې دا غټ ناشته په جمعات کې دوی ته د سپومې پته ونه لګي او لوی ځوان ته کم ځینې پته ولګي دا اوس منګه د لوی ځوان دشمنان خو نه یو کنه اوس منګه دا خبره په پاکستان کې یا په افغانستان کې په علاقه کې په کلی کې کم ځکه چې مشرکان ډیری نو خلک به موږ ته سوچ تاسو د لوی ځوان به ادبی وکړه منګه وینا منګ به ادبی نه کړي خو د لوی ځوان د به ادبی نه مخکې تاسو د الله به ادبی کړی دا تاسو علم الغیب په پټو خبرو باندې علم چې هغه صرف د الله سره دغه چاله ورکو
هغه تاسو لوی ځوان لور کوی دا الله به ادبی نه کبل پرز مو خو به ادبی کونه کبل پرز د به ادبی شې سو مغه خبره خونه ده او کو د الله به ادبی شي د رب العالمین به ادبی ده علم الغیب تاسو راوچت کو لوی ځوان لور دا غلو نه ده او دې کې د فائدې لپاره دا واقع ذکر کوم شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله داغه په علاقه کې په سوریه کې یو کس هغه د علم الغیب دعوه کوله نو شیخ په خط ولګوي ته ما سره مناظره ولینه کې پته ولګي تاسو علم الغیب شته او کنه هغه په سي ابا شراغه وي تاسو ویلي چې مناظره کوم شیخ وته او ما ویلي چې مناظره کوم خو زه ګوره په یو شرط باندې مناظره کوم وی هغه ته شرط سره وی ما وګټله تاسو علم الغیب د زما شرط ته نه معلوم او خلکو په دغه ټیم کې الله اکبر ناری شروع کړي او سړی ذلیله یو منټ به د شیخ نه لګیدل یو منټ د حق پرس دي سی ګوره یو منټ به دغه نه لګیدل وی په یو شرط سره وی شرط سره وی زه بارت وی دي دروغجن ته مو کته دي خبيث وی دي ما سره علم الغیب او دې ته پته نشي چې ما سره شرط سره زمانه ته پوس کې شرط سره نه دا اوس هغه خلک دي چې نیکان خلک کې سید د خلک باندې نیکانی خدای اوچت کړو یا د پیغمبر درجه ته ورسول لکه امام ابو حنیفه رحم الله زموږ په ملک د پیغمبر درجه ته رسیدلې یا د پیغمبر نه موړي د الله درجه ته ورسېل لکه څنګه چې د قبرونو والدي د باباګان دي کدا بل فرض نیکان خلکوم د الله عالم چې غو په سهالات کې دي بل فرض نیکان خلکوم د خدا خو چت شو د الله درجه ته ورسېل خدویم قسم خلک زموږ په ملکونو کې دي او زموږ په معاشره کې دي هغه دي چې د حد نم کم شي ناغوت په معاشره کې سپک سره عالم ښکاري چې څوک قران او حديث بیانې د دوی سره دین لګي چې څوک ګيري والی دغه سره نه لګي چې څوک مونږ او داس کې دغه سره نه لګي چې څوک دیندار دغه سره نه لګي خو چې څومره وسړي بي دیني دغه سره مزاج لګي و دې خلکو سي چې لګو د حد نه راکم شو منګه په مینس کې الحمدلله او غدي سي چې نه نیکان خلق د الله مرګري علماء د الله مرګري دي د دې ټولو په قدر او احترام کوو د دې ټولو په عزت کوو د زمونږ په سر سترګو دي خو نه به د پیغمبر درجه ته رسو او نه به د الله درجه ته رسو او دغه نور ته مونږ وایو چې تاسو بی دینه او تاسو کې دین قدر نشي ځکه تاسو د علماء قدر نه کوي نو به دې کې رد شو په دوانو فرقو باندې